د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې د پاکستان تر کنټرول لاندې بلوچستان ایالت کې د داعش خراسان څانګې 2 مسؤلین وژل شوي دي. د راپور له مخې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې یوازې په یوه ورځ کې د داعش 3 مهم مشران په پاکستان کې وژل شوي دي. تر دې وړاندې هم راپور ورکړل شوی و چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د حسن په نوم د داعش خراسان څانګې یو بل مشر وژل شوی دی. څو مهمې پوښتنې په دې وروستیو ورځو کې پاکستان د داعش مشران وژل د څه په معنا دي؟ آیا پاکستان کې رښتیا هم داعش شتون لري او په ټوله کې د پاکستان حکومت د داعش په وړاندې کوم ګامونه پورته کړي دي؟ عزتمند اورېدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د نن څېړنې خپرونې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج صاحب. زه یوسف خان لالی یم. مارج صاحب سړی مه شي، وخت په خیر. خپرونه ته هم په خیر راغلی. مارج صاحب غواړم چې پیل دې سوال څخه وکړم چې په رښتیا هم پاکستان کې داعش شته او که نه؟ مننه. لومړی جناب لالی صاحب تاسو ته تخنیکي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورئ، یو شی ثبوت غواړي، لاسوند غواړي، شواهد غواړي، مدارک غواړي، اسناد غواړي، خو دې نه نور پورته ثبوت چېرته ده؟ یو وخت کې موږ به نارې ویلې چې القاعده ډله تپل له سعودي نه سودان نه اسلام آباد ته راغلې ده، بیا اسلام آباد نه بیا د رباني په وخت کې راوستلې وه اسامه په افغانستان ته، او مرکزونه د القاعدې په پاکستان کې چا نه منله تر هغه چې اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې راو پیدا سو، هلته یې مړ کړو، له منځه یې یووړل. ما تر همدغه لحظې پورې پاکستان به ویلې چې القاعده لا تر اوسه په افغانستان کې هداسې طالبانو لومړی حکومت ختم شو، دوی ویله چې القاعده په توره بوره کې ده او هلته په تونلو کې په دې جویه کې اسامه ناست اخلی ده په خاوره کې پیدا شو. همداسې داعش خراسان خبرې او دا قصې او دا شیان ګورې په څو ورځې مخکې پرون د 2 ورځې کې چې حسن په نوم یو کس په کراچۍ یو بندري ښار، یو تجارتي ښار، یو کنټرول ښار او هلته صاحب د اول پایتخت د پاکستان هماغه و چې بیا یې فشار راوست اسلام آباد ته. نو په غجې کې یو کس وژل کېږي او ډاکټر خلیزاد ښه خبره وکړله. څه یې کول هلته چې ولې ووژل څه چا سره و؟ دا په خپله چا راوستی و؟ دا په خپله یو سوال دی او ډېر ښه سوال یې مطرح کړی، خو پوه سیاستمدار ده چې اوس په بلوچستان کې پیدا کېږي، سبا ته په 100 نورو جویو کې همدا داعشان راووځي. دا ټي ټي پي خبره کې خو معلوم ده دفتر چېرته کې ملا مسعود چېرته و، عبدالله مسعود چېرته و، دا نور دا چارباغ ده که څو ده، دا هر یو معلوم ده چې چېرته اوسېږي او څه کوي. خبرې په خپل مملکت ادرس بدلوه او ادرس غلطوه او خپل مقاصد مخته بیایه. پاکستان جوړ سوی په 1940 کال کې د پردیو د غرب د اهدافو لپاره. خپل وزیر د دفاع اعلان کې چې موږ 3 لسیزې ترهګر او تورستان د غرب لپاره وروزل ومساتو. له دې نه پورته نور بل ثبوت په دنیا کې هېڅ محکمې ته هېڅ حقوقي نظام ته نشي کېدای چې اقرار باللسان یو څوک کوي او خپله واضح وایي دا کار من کړی او مدارک هم پیدا کېږي. نو بنا د توریزم مرکز روزنجایونه پټ ټول پاکستان و، پاکستان ده. دغه ډلې تپلې جوړېږي، دا په سادګۍ نه جوړېږي، دا مهمات ته ضرورت لري، وسیع ته ضرورت لري، البسې ته، لوجستیک ته، روغانیاتو ته، پیسو ته، مصرف، خوراک. دا له کومه کېږي؟ دا خو د ساده نه چې یو عادي کسې ورکړي او ډلې ورکړي، دا لوی مافیایي کړۍ دي. دې باندې کار کوي. پاکستان همیشه دغه ترهګر دا روزلي دي، لېږلي دي، سیمه نارامه کړله. ډېر نه خپل معیشت ته خپل کمیشن خپلې پیسې اخیستي. دا سبا چې په سیمه کې جنګ نه وي، پاکستان لاس پکې نه وي، یا په افغانستان خواته یا نور مرکزي اسیا ته یا سعودي او عربو خواته او چېرته، نو دا جنرالان د نظامیان د پیسې او د معیشت اوسپنه د رشوت حکومت کوي. او پولیس خو له خلکو اخلي، غرې ډېرې واخله دنه واخله دی هغه وه. دا پوځیان چې دغه په بهر کې په لویو مملکتو کې قصرونه جوړ کړي دي، زمنې په لویو یونیورسټیانو کې درسونه وایي، دا به له کومه کېږي؟ دا له خوا ګونګه فساد او 4 کورنۍ دي پاکستان کې چې د پاکستان سیستم رهبري کوي، پیسې، سیاست، هر څه دوی سره دي. پاکستان اسټابلیشمنټ ورته وایي.
ما خو بارها په تلویزیونونو کې مثلا سیندیان ورته 22 خاندان وایي، پنجابیان ورته ولټي خاندان وایي، پښتانه ورته نواب صاحب وایي، بلوچان سردارجي ورته وایي، سردار صاحب. همدغه خلک دي چې کته پورته کېږي، کله یو کورې راسي حکومت ته کله بله. یو 4 پایې حکومت جوړ کړی دا پایه او بل ته تعدیل ده. نو بنان کنټرول څوک کوي؟ بهرنی او کورنی سیاست ورته غږ ورکوي. خپله دې استخباراتو رئیس حمید ګل ویلې چې د موږ چیف افسر واشنګټن ټاکل کېږي. نو له دې نه نور ښکاره مسایل سره کومه کې دا چې ادرس بدلوم چې ټي ټي پی افغانستان کې د اوسه موږ د پلان حکومت صحیح مورد صاحب که په رښتیا هم ستاسو خبرو ته په کتو داعش په پاکستان کې وي، ولې د پاکستان حکومت پر وړاندې ګام نه اخلي، ولې مبارزه نه ورسره کوي؟ پاکستان حکومت په خپله جوړ کړي دي، جوړوي یې، نور هم روزي. ولې؟ د غرب امر ورته کړی دا جوړ کوي لکه مرکزي اسیا. دا برنامه ځکه د ایران هم ولسمشر چې ورغی یوازینی دار وهم د ایران هم دا خپل ایراني سیاستمدارانو ویل چې موږ ته خطر چې غرب امریکا پېښوي دلته یو افراطي ډل رانباسي ایران ته او د ایران امنیت او ثبات پرې خرابوي. د هغه لپاره هغه ورغی چې هغه پیسې افغانستان د وس قدرت نه لري. پاکستان سره ویل چې د بلوچستان له سیمې نه موږ ته څوک راونه لېږي. همې اخطار ورکړی چې موږ څه تدابیر نیسو، څه کوو. همې ورته ویلي خو د خواهش تر کړی ده، همې ورته ګټو تاوان د سیمې تشریح کړی ده. دا چې خپله ګورې هغه وخت کې به هغه ورته ویلي وه پاکستان چې موږ دا خطر نه لرو، که دا احتیاط کوئ چې له افغانستانه دا کار د افغانستان کې څوک کومه ډله ده. یعنې معنا د دې خبرې هم دا ده چې دی به داعش خراسان په نوم روزي، بیا به رالېږي افغانستان. ګورې دغه یو ډله لاړه دغه د په نوم د اصلاحاتو په نوم، په نوم د اپوزیسیونو په نوم، په بل دا فوزه کوفي ده او د عبدالله کوم خوریای ده او د بعضې کسان هلته ورغلي دي. دغه کسان چې دوی خراسان غواړي، دغه کسان دي چې وایي موږ افغانان نه یو. دغه کسان دي چې تر پرونه پورې ویله چې پنجاب په بدې ویلې، طالب او نور په پاکستان تړل ده، نن هلته ناست دي. د چې چې په نوم باندې فلاني دا تا وظیفه ده، تا ته څوک واک اختیار درکړي، ته افغانستان کې سیستم بدل کړي، ته په بهر کې جای نه لرې، راځې دلته په افغانستان کې دلته حکومت پروت ده چې په ډول ده پروته اوس زور او طاقت هر څه سره ده. ته ویې له زور طاقت سره همده وویستلې، ته اوس بیا راځې بیا پاکستان حکومت غواړې. هلته دغه د خراسان داعش پروژې ورکول کېږي ته، ځکه دوی په قاچاق او په مواد مخدره کې په شبکو د داعش کې تروریستي کې لاس درلوده او لاس لري، همدغې ګلچین کړله. همدغه کسان یې بوت ته څه کېنئ، دا خو داسې که عطایي نور هلته کېنئ، قانع کېنئ، حاجي قدیر زوی کېنئ، مثلا سیاف کېنئ، ګلبدین کېنئ، ځکه هغه خو پېژندل سوي چیرې دي یا خلیلي او محقق راولي. هغه څوک د همدغو سلسلې نه نور کسان نه وي چیرې راولي، بیا یې کراکرا ستر کوي، شهرت ورکوي، ستر کوي یې، پیسې ورکوي، امکانات ورکوي، بیا دوی په مټ باندې دا کار کوي. دغه هلته کېنول او ته داسې یو پروژه موږ لرو، تاسې یې نه حمایت وکړئ، تاسې ته زه امتیازات درکوم. دوی صرف یو شی مني، پیسه ده، درست غلا ده او بس بل کار دوی نه ده. دغسې پروژې صحیح مورد صاحب، که د داعش فعالیت همدا ډول وي په پاکستان کې لکه څنګه چې کتل کېږي چې په تېرو څو ورځو کې د دوی مهم مشران هم وژل شوي دي پاکستان کې، فکر کوئ دغه فعالیت به د سیمې لپاره څومره ګواښ رامنځته کړي؟ ګورې خامخا ګواښ لري. دا روسیه نارامه ده، چین وایي چې سنګیان د چین او دې ته د خطر نه وي، د ایران قصه خو ما وکړله، هند خپل هم نګراني لري. مثلا او د اوس ښاغلی متقي سره ګوري، څو مده مخکې له ایراني چارواکو سره وکتل، خپل هند چارواکي مسکو چین ته تللي وه. دغه ټول نګراني ټول په دې پیږي حقیقت چې دا پاکستان اسناد مو ګوري. دغه اوس دا کسان وژل کېږي په بلوچستان او په کراچۍ کې، دا خو بې سمته ده. دا کراچۍ کې تصادفاً ګیر سو برسه دوی اوس راځي قصدن په پښتنو په بلوچو سیمو کې هم بعضې داعشان خپله دوی په نښه کوي چې دنیا ته وښیي چې په کراچۍ او په پنجاب او په سند کې ارامي ده. دلته وضع که بمبار کېږي، که عملیات کېږي، که جنګ کېږي، دا د پښتنو بلوچو په سیمه کې قصدن کوي.
اما په دې باندې ټول پیږي چې دوی اصلي مرکزونه دفترونه سوق و اداره او قومنده په پنجاب کې لکه څنګه چې اسامه بن لادن راته ګیر سه نو له دې نه زه نه پوهېږم چې د افغانستان ملت د سیمې ملتونه غرب نړۍ ملل متحد دغه ټول حقوقي نظامونه د دنیا غیر حقوقي سیاسي نو له دې نه کوم کره شواهد ثبوت غواړي که واقعا د داعش پر وړاندې مبارزه کوي روسیه او چین او ایران به نن پوه سي دغه نن پوه سي که تاسې رښتیا نګراني لرئ له دې داعش نه او دې ډلې نه مرکزي اسیا ته خطر پېښ نه سي شرقي روسیې ته شوروي پخواني ته خطر پېښ آذربایجان ته مثلا ګرجستان ته او دې ځای ته نو دغه تاسې باید پوه سئ د پاکستان د تدابیر خپل ونیسئ او که تفاهم ورسره لرئ او ګټې اخلئ او تاسې هم په دې لویو پروژو مافیایي کې شریک یئ یو مقصد د یو فوټبال میدان جوړوئ توپ د وهې هرې خواته او راوړئ په افغانستان او په عراق او په خلیج او په دې ځای کې هغه بیا نو بله مسله او که حقیقت منئ خو د نو پاکستان له دې نه لویه رسوایي لوی شرم ډیره مننه زه ګومان کوم په دنیا کې بل چاته بیا نور په خپل مملکت ته ډیره زیاته مننه داعش او د بل خبره کوي او د ټي ټي پي خبره کوي د تراګر خبره کوي او چې افغانستان کې دا انتهایی بې شرمه چارواکي درست مارش صاحب بحث ته به دوام ورکوو وروسته یوې لنډې دمې عزتمن لیدونکو لنډه دمه لرو بیرته راګرځو د بحث دوام ته ښه راغلاست مارش صاحب د داعش سره د مبارزې په برخه کې ستاسو لاندې نړیوال مکلفیتونه څه دي؟ زه فکر نه کوم چې نړیوال مکلفیت لري هغوی خپله جوړ کړی ده ما وخت ارزو نه موخه مارش صاحب تنها غرب نه ده تاسو چې اشاره ورته وکوله چې دوی جوړه کړې ټول نړیوال شرق بلاک چین روسیه نور هیوادونه نه نور هر یو خپل تدابیر نیولي ګوره داعش د عراق داعش نوم دال الف عین شین دولت اسلامی عراق و شام دا په هغه زمان کې جو سوال رئیس البغدادي و په نوم یو څوک هغه له منځه لاړ زواهري سو بل دا جدا قصې دي بخره غواړم زواهري نه بل څوک ځکه زواهري خو د القاعدې و مطلب یې دا ده چې هغه واکې روسیې مداخله پرې وکړله دا جوړ کړی غرب و د خپل اهدافو لپاره چې دغه سیمې چې و د غزا او د ځای کې جنګ په دم باندې نارامي کړي روسیې چې کله مداخله وکړه غرب ورته ویل چې وایم دا خصوصیت توریزم تم له منځه بیا زیم له منځه بیا غرب پوځ چې ولا له دې نه خو دایمي استفاده کولی سي ځکه یو شی جوړوي د خپل اهداف لپاره ځکه داعش کله کله پرېښوده لږ سسته کړه خبره کني په اول کې ډېر په سرعت او په ډېر تیز روان و او په ډېر غټ قوت روان و دغه لپاره دا خبره غلط چې بیا سوریه کې جنګ او جنجال زیات څه ډېر بالاخره دا یې ټیټ که په دنیا کې اوس بېرته غواړي له ده نه استفاده وکړي ځکه په ده اوس کار وسه نوې پروژې نوې هغه ورکړه چې غیر په لاس کې ونیسي ما زه ګمان نه کوم روسیه مداخله پرې کوي ایران خپل تدابیر ونیول عربانو خپل تدابیر ونیول چین خپل ونیول روسیې خپل ونه چې ما یو لنډ مثال ورکړه اروپا او دې هېوادونه خو پوهېږي چې دلته مطمئن یو دلته په داعش دا خبرې نه راځي او نه دا پروژې ته کار کولی چې هغوی سیستم و سرحدونه معلوم دي او هلته کار هم نه لري د داعش شانو مالک هلته کار نه لري کار یې په نورو ځایو کې ده نور نو که ویتنام او جاپان دوی ته وګورو سنګاپور او مالیزیا او اندونیزیا دوی هم خپل تدابیر لري نو بنان پاتې سول دغه د سیمې لنډ هېوادونه که دغه اوسني د سیمې هېوادونه واقعا تفاهم کوي همکاري او همغږي د افغانستان سره هم وکړي لکه څنګه چې اوس فارمت مسکو ته مخاله متقي دعوت شوی ده بل نه ورکسې په دغه ډول باندې په دې مجالسو د ځای کې مسؤلین د امارات هم راولي چې حد اقل دوی خپل دریځ دفاع وکړي که دوی نه سوال لري دوی جواب ورکړي او یا دا ده چې خپل وړاندیز ولري دغه پرېکړې چې کېږي په دې کې به یې تایید کړي حیرت کې چې حقوقي اعتبار پیدا کړي بېغه له هغې دوی پرېکړې په افغانستان باندې هېڅ اثر نه لري که د موږ په ګټه ومنو یې که نه وایي چې نه منو ځکه ضامنیت نشته موږ استازی هلته نه وو ملګرو ملتونو سازمان د کوشش وکړي چې اوس خدای واقعیت نه په افغانستان کې یو نو استازی نماینده دی طالبان راته ومني او په طالبان دې فشار راولي چې دوی اصلاحات هم راولي بشر حقوقو
همدغسې نورو مجالسو د جوی کې باید او سهم ولري همکاري په دې وکړي چې نه په خبرتنه رالسي وسایل کمک مرسته هر څه هغه وخت کې بیا کېدای شي دغه سیمه راحت اوسي ارام اوسي او داسې فکر وکړي چې داعش نه دلته راځي که نه داعش په ډول نه او ډول هر خواته ننوځي دا کار کې ګوره تر اوسه چا باور نه کوي چې پاکستان کې به داعش شي دومره پاکستان غورېده مانه اوس ګورې چې اوس ثبات مرکزونه هم راوځي ثبات وسلې او مهمات هم راوځي کمیت معلومیږي چې 2 لکه او 2000 نفر په پاکستان کې دغه پروګرامونه پروژې لوی لاس جوړې شوي دي جوړې د خپلو اهدافو مارټ صاحب بله مسله چې اوس یو ځل بیا بحث پرې کېږي خبرې پرې کېږي د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې که هندوستان په موږ برید وکړي نو بیا به ډېر سخت ځواب موږ ورته ورکړو فکر کوئ په رښتیا هم لا تر اوسه د مې میاشتې د جګړې اثرات شته او لا هم د هندوستان او پاکستان ترمنځ روابط او اړیکې نه دي عادي شوي ګوره پاکستان او هندوستان جګړه کنټرول جګړه د هغه دواړه د غرب په لاس کې ده د واقعیت نه کنټرول مارش ته بیا د کنټرول ګواښونه بیا ولې یو بل ته کوي ورځ تر بلې دا خو سیاست ده دا خو خپل ملتونو دپاره خبرې کوي دوی غواړي خپلو ملتونو ته سټرس ورکړي وارخطایي ورکړي یو حرج مرج رامنځته کړي خپل قوت په دنیا کې ښیي خپل ملتونه ښیي چې زه قوت لرم هغه امتیازات او بعضې شراکتونه بعضې مسایل چې دي هغه ترلاسه کوي خپل اهدافو ته ځان رسوي په مې میاشت کې کله چې دوی خرپکر سو د ټرمپ یو تلیفون دواړه غلي سول زنګ ورته چې هلکانو غلي سئ ته موږ مصروفه په اوکراین او په خلیج دې مسایلو کې جنگ بیا ونه کړ بیا که د زور مسله وي خو دې ما ټول دنیا پوهېږي چې هند غښتلی ده هم د وسلې لحاظ هم د نفوس لحاظ هم تاریخ ښودلی ده په 1945 کال کې چې کله جګړه سوله پاکستان تسلیم سو په 1901 کال کې مې بنګال ته جدا کړ هم له 93,000 پوځ نه جامې وویستلې هند دا خو واضح خبره د هند زور نه دی او څومره د عمران خان په وخت کې او کشمیر کې دوی منډې ولاته هند بمباردو کړه د هند یو پیلوټ هم ولیدل امر ورته وکړ چې پیلوټ فورا په 12 ساعتو کې تسلیم کړ فورا تسلیم کړ په عزت او په اوسه ماندا خو بیا ټول نړۍ د امریکا نور کشمیر کې لاس نه وای لا مغه وخت روسه پورې په کشمیر کې ټاک نه سو نه کوي داری به خو دې خدای خبره د ماسدار مملکت د خپل عزت او د حیثیت د پر اعتبار لپاره او لاف وي یا خبره وکړه داسې حکومت کوم دا وته قبرس دومره وړاکه مملکت معلومه چې ترکیه غیر خاور د کابل خلک غیر سیاحت ورسي مارش صاحب ما ته بله پوښتنه دلته پیدا شوه په بخښنې سره مارش صاحب که وخت راکوئ تاسو ویل چې ټرمپ په یوه ټلیفون سره د پاکستان او هندوستان جګړه ختمه کړله ولې لا تر اوسه د هندوستان رسمي چارواکو په شمول د هندوستان د لومړي وزیر نریندرا مودي ټرمپ ته د دغه کار امتیاز نه دی ورکړی او تحلیلونه په دې دي چې ځکه چې ښاغلي ټرمپ ته امتیاز نه دی ورکړی د دې جګړې د درېدو لپاره اوس امریکا د هندوستان څخه فاصله نیسي ګورئ دا خو صحیح ده چې هندوستان فاصله لږ لږ په دې نیسي ځکه هند اوس خودکفا مملکت په خپلو پښو ولاړ په خپل انرژي په هر څه ولاړ ده له روس سره او چین سره اړیکې هم ښې دي اماده په دې پوهېږي که له هند سره اړیکه قطع کړم او بخښنه امریکا سره بیا دی په تاوان ده تاسو وګورئ دغه د پی آی پی پروژه ولې تړل شوې ده کاسا یو زر یا ټاپي پروژه خو دا غرب ورته ویلي که نه هند خو ضرورت لري هند ته وایي له چا نه تیل واخله چا نه مه اخله ګوره پی آی پي دغه پاکستان آی پی آی ورته وایي ایران پاکستان انډیا دغه پایپلاین خو مکمل جوړ شو دا پروژه په 2009 کال کې مکمل بشپړ شوې وه بارم کله چې غرب هم ورته وکړ نو خبره وکړه تر اوسه پورې خپل پاکستاني چارواکو ویل چې مننه وکړه تشکر یې وکړ له ټرمپ نه چې دغه جګړه ودرېدله یعنې معنا داسې ټرمپ دا خبره وکړله هند په دې سیاستونو باندې پوهېږي چې له غرب سره اړیکې خرابې کړم په روسیه او په چین اعتبار نشته بیا په آینده کې په راتلونکي کې خطر ورته پېښېږي دغه لپاره دغه کنټرول په دې ده چې درست مارش صاحب د هندوستان اوسنۍ کومه رهبري چې ده یعنې په راس کې ښاغلی مودي دی بي جي پي ګوند ده د دوی کوم وزیران چې دي هر څه دغه تاسو د هند غوندې هیواد د حکومتوالۍ لپاره چې دوی د حکومت په مشرۍ کې وي وړ بولئ او که نه
بالکل دا خو د هند ملت خپله د اوسنی حکومت چې راوستله د نظامالدین د خپله د ګجراتو ده د خپلې د ګوند دا شان چې دوی کړي دي هندوان ډېر هوښیار دي په ټول د تاریخ د بشري کې هندوان همیشه ډېر احتیاط او نرم سیاست ته کار اخیستی همدا و چې مختلفې ډلې تپلې په ورتلې په دوی حکومت کوو مګر اوس بڼه بدله سوې ده دوی همیشه سوله دي اوس سوله د خپلې خاورې دپاره کوي پردی که څوک حمله پرې وکړي بیا نه پرېږدي دا کار سوی بله خبره دا ده چې غرب کله کله غواړي په پاکستان فشار راوړي بیا هند ته وایي په پاکستان پټګي کوي اوس په دغه وختو کې بیا هم پاکستان اورېدلی دي چې هند په موږ باندې حمله کوي ځکه د چین لپاره د چین مخه ډک کړي دلته بعضې بغاوتونه خپله پاکستان شروع کړله اوس یو درس یو غوږ پېتاوي هغه د غرب لخوا هند ته ویل کېږي ځکه دوی ورخطا دي چې که هند حمله وکړي داسې کړو هڅه کړو مخکې له مخکې تیاری نیسي او احساسات د خلکو راپورته کوي نن سبا په دې پوه سوی چې اوس بلوچان او پښتانه هند ته جنګ ته نه ځي دوی واضح په مجلسو کې ویل چې جګړه د پوځ کار ده موږ باید قربان پخوا خو دا وه چې هله هندو ده کافر ده مسلمان یم زه جهاد ده ټول پښتانه ټول منډه کړه بلوچان منډه کړه او دوی هوښیار سوي دي و دوی منډه کړه بل دغه زمونه چې خپله پنجابیانو په پښتنو بلوڅ وکړه دوی هم نور په دې پوه شول اوس ګورئ تاسې پنجاب ته چې بلوچ او پښتون ځي هغه ته باید ویزه پکار ده ویزه ده خو نوم یې فورما ورکړې ده ټول مشخصات ټول شان لیکل کېږي اجازه ورکړل کېږي ځي دا معلومیږي چې څوک راغی له چی سره راغی له چا سره راغی کوم مقدار مواد چې ورسره دي یعنې دومره بې اعتباري ده بل یو اعتباري دا ده چې دی پوهېږي چې دا خلک تاوان ورته ونرسېد دوهم په دې باندې هم پوهېږي چې دا خلک د ایماني د افغانان دي دا تر مارګلې پورې دا خاوره بیرته آخر افغانستان ته ځي دا وجه ده چې ډېر هغه دي کنې دوراني او تاسې واګه نه ووینئ مهاجرین قومي مهاجر پارټي له خلک ځي وراځي او تابعیت ورکوي دې خلکو سره دوه ګونی چلند کوي مارټ صاحب که بحث سر راټول کو اوس جنبندي به وکړو 2 دقیقې وخت لرو څه په کار دي څه باید ترسره شي هېڅ په کار نه دي هېڅ موږ نسو کولی غیر له دې نه چې ځکه پاکستان په دې پوهېږي چې خدای بهرنی او کورنی سیاست د په لاس کې نه ده دا د یو مملکت په حیث باندې یو شی نشي کولی چې راسي له نورو سره تفاهم وکړي نه حداقل موخه دا مارټ صاحب چې سیمې ته داعش څخه خطر رامنځته نه شي د دې په اړه باندې څه ترسره کیدلی شي که دوی وغواړي البته مهرباني هر مملکت د خپل تدابیر ونیسي کنې داعش را روان ده پروژه شته همدې لپاره دغه غږ هم راپورته کېږي دا په لوی لاس جوړېږي وخت مارځي په خپل سر څوک چې نشي کولی خپله پاکستان کې غیر عیسی نه د د عیسی له بې مشورې نه یا د عیسی بې اطلاع نه هېڅ فرد ځان نشي کولی دا خو راځکه چې یو غټه ډله جوړېږي ګروپ جوړېږي ګوند جوړېږي حرکت جوړېږي تاریخ جوړېږي دا له خیال او فکر نه لرې ده دا په تفاهم باندې کېږي هر مملکت ته په ګډون د افغانستان ایران چین روسیه خپل لکه تدابیر چې نه خپل تدابیر ته ونیسي موږ هم خوشحاله په دې چې اوس طالبان دي کله چې داعش سر پورته کوي فورا یې وهي او ایسته کوي له منځه بیایي دا کار دغه موره کار نه کوي نوم یې داسې نوم نه ده چې مثلا ټول دنیا ته دا د عراق په شان باندې راغلی د جمهوریت په وخت کې هم داعش به سره خلکو به قوي عمل سره عکس العمل اردو کاوه نسبت له طالب نورو سره ځکه په دې باندې ټول اساسیت لري اما پاکستان کوشش کوي و د خراسان نوم پرېږدي او دلته تجزیه فکرونه جوړول او مثلا افغانستان کې بې اتفاقي جوړول قومي جنګو ته لاس وړل خلک په دې نوم باندې تحریک کوي اما خراساني خواهان هم ځان ته غوښتي وو هغه دغه مشکل شاید دلته جوړ کړي مګر ګمان کوم چې کار وکړي ځکه خلک هم هوښیار دي اوس په افغانستان کې تدابیر هم نیول سوي امنیت هم ده او زه اتفاقي که چېرته جابجایي شي او زه ګمان کوم چې امارت اسلامي ورسره تفاهم وکړي دا تفاهم نه کړي دا خپل ذهنا فکرا ډېره زیاته مننه د عقل پر بنیاد د منفعت او سیاست پر بنیاد دوی سره دایشان ډېره زیاته مننه د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارج په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندو یم عزتمند اورېدونکو د نن څېړنه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم ښې چارې ښه وخت ښې شبې